بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، په ورډ پروګرام کې یو ډیر مهم ټریک تاسو ته ښیم. هغه دا که چیرته تاسې مطلب کتاب لیکئ، مونوګراف لیکئ او هغې کې آیتونه راشي، دا خاص هغه لیکوالانو لپاره دی چې څوک بار بار کتابونه لیکي او په هغې کې آیتونه راځي ورته، او آیتونو لیکلو سره تکلیف کې وي. مثلا که چیرته آیت لیکي، زبر، زیر، پیش وغیره چې دی ورکوي، نو ټیم ورنه اخلي. زه تاسو ته داسې اسانه طریقه ښیمه چې په اسانۍ یو کلیک سره که چیرته یو آیات غواړئ، مکمل صورت غواړئ چې اضافه یې کړئ، په یو کلیک سره به اضافه کېږي. نو تاسې ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو وګورئ چې طریقه مو زده شي. تاسې به په ورډ پروګرام کې هم مینو کې راشئ آډینس ته، په آډین باندې به کلیک وکړئ. دلته به کلیک وکړئ په مور آډینس باندې. کله مو چې په مور آډینس باندې کلیک وکړو، بیا به دلته تاسې راشئ د سرچ برخې ته. دې کې به تاسې ورته ولیکئ چې قرآن. دا مو چې ولیکه انټر به یې کړئ، سرچ به یې کړئ. سرچ نه وروسته به تاسې ته ګورئ دلته قرآن راغی. دا چې راغی تاسې به دلته په آډ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په آډ باندې کلیک وکړو، آډ نه وروسته به چې دی تاسې ته دلته په دې هم کې قرآن په نوم باندې یو ګروپ، یو ټولز دلته اضافه شي. کله چې دا اضافه شو، دې نه وروسته به تاسې په همدې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو په دې باندې، اوس دلته ستاسې سره چې دی ګورئ قرآن اضافه شو. دې ځای نه تاسې کولی شئ سرچ بای نیم اور نمبر، دې ځای نه کوم سوره چې ده تاسې ورته انتخابوئ. فرض مثال زه ورته یم چې ما ته انتخاب که شی، مثلا سوره یوسف کې راته یو آیات زه غواړم چې انتخاب کړم، مثلا 5م آیات. دې ځای نه راځئ دې خوا څومره پورې، که یو نه اضافه غواړئ خو انتخاب که هر نمبر پورې غواړئ، که نه یوازې 5م غواړئ، 5م نه 5م پورې. صحیح شو. دلته به راشئ ګوره انزرټ ورس، دې باندې به کلیک وکړئ. دې نه وروسته که غواړئ بسم الله په سر کې راشي، دې باندې به هم کلیک وکړئ. نو دلته که چېرته اوس موږ راشو ورډ صفحه وګورو، موږ سره ګورئ دا د اتومات څنګه شو، هغه کم فارمټ کې چې لیکل شوی قرآن دی هغه ټول موږ سره مکمل منظم دلته څنګه شو، انزرټ شو. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو که چېرته تا سره فنټ دغه قسم نه وي، ته به چې دی عربي فنټ ډاونلوډ کړې. دې ځای نه وګورئ په فنټ کې ما سره ګوره KFGQPC دغه په نامه چې دی دغه فنټ دی. تاسې به چې دی دغه فنټ بیا څنګه کوئ، دا به بیا ډاونلوډ کوئ او اپلای به یې کوئ ورباندې. نو که چېرته دا ویډیو مو خوښه شوي، ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ او دغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه فالو کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.